نجلۍ د کړکۍ پرده ټوله کړه. د سهارني لمر ژېړې وړانګې پر سپین مخ ولګېدې. له ویښتو یې سره بغونده رڼا پورته شوه. یوه شېبه یې پورته انګړ ته وکتل. غریو واخیسته. ځان یې پړ مخې پر کټ وغورځوه. یو ورو غږ یې واورېد. ته لیونی یې لیونی. نجلۍ هماغسې اوږده غځېدلې وه. تورې څڼې د ښې وږې لاندې پاس په سپین بالغ غونچه پرتې وې. ورو ورو سونګېدله. وروسته پر اړخ راواوښته. پر مخامخ کټ ناستې چاغې نجلۍ ته یې وکتل. سره راټولې ډکې شونډې یې وخوځېدې. زما ساده ترورزی، ته څه خبره یې؟ چاغه نجلۍ ولاړه شوه. د پردې یوه څنډه یې په ګوتو کې ونیوله. لاندې انګړ ته یې وکتل، ویې ویل: لیونتوب مه کوه، ته هغه ته وګوره، څه بلا ده. یو وحشي کلیوال. پرده یې پرېښوده او د غځېدلې نجلۍ تر څنګ کېناسته. ورو یې وویل: له زړه یې لرې که، ایسته یې وغورځوه. زړه دې داسې چاته ورکه چې ستا وړتیا ولري. ته ښکلې یې، لوستې یې، د شتو مو شمېر نشته، کورنۍ مو په عزت یادېږي، خو ستا بیا په دې ټوله دنیا کې خپل مزدور خوښ شوی دی. نجلۍ په خوابدي غږ وویل: ته په دې شانو نه پوهېږي. مینه داسې څه نه ده چې یو څوک یې په خپله وغواړي او یا بیه پرې ورکړي. مینه په خپله راځي او د انسان له خوښې پرته د هغه زړه نیسي. هغوی چې غواړي په زوره ځان مین کړي او په مینه پسې ګرځي، دا مینه نه بلکې د نفس او شهوت غلامي ده. مینه د سهارنۍ وږمې په څېر پاکه او زړه راښکونکې ده. چاغې نجلۍ ته خندا ورغله. تنګې سترګې لا پسې تنګې شوې. په ملنډو یې وویل: دا د کتابونو خبرې پرېږده لیونی. تا ته به خود د کتابونو خبرې ښکاري، ځکه تا مینه نه ده کړې. ته د مینې په راز نه پوهېږي. ته چاغې نجلۍ د خبرو وار ورڅخه واخیست. خو کاشکې ته په یو سم شي مینه وې. له رنګه تور، ببر ویښته او خیرنې جامې. اوف خدایه. نجلۍ یو سوړه سویلی وویست. ولاړه شوه. پرده یې ټوله کړه. ویې ویل: ته به یې بدرنګه بولې، خو ما ته د طاووس تر بڼه کې ښایسته دی. 2 میاشتې وشوې چې هر سهار تر لمر ختو مخکې راویښېږم. کله چې د لمر وړانګې د پردې پر پاسینۍ برخې ولګېږي، هماغه مهال دی هم راځي. یو نیم ساعت د انګړ په ګلانو او چمن کې کار کوي او بیرته په خپله مخه ځي. زه په دې موده کې دلته ولاړه یم. هر سهار مې همدا حال وي. ورته ګورم او ژاړم. نجلۍ سوړه سویلی وویست. یوه شېبه غلې شوه. بیرته په خبرو راغله. په لومړي ځل مې په همداسې یو ژیړ سهار کې ولید. له خوبه راپورته شوم. سترګې مې وموښلې او له همدې کړکۍ مې لاندې انګړ ته وکتل. یو نری خو خیرن ځوان ولاړ و. په پایپ یې د انګړ د مین سړکونه وینځل. له کوټې ووتم. په زینو کې ښکته شوم. په سالون کې مې پلار، مور او کوچنی ورور سهارنۍ ته ناست و. پلار ته مې مخ ور واړوه. دا پردی سړی څوک دی؟ هغه خپلې عینکې په سترګو سمې کړې. د میز پر سر له ایښي غاب څخه یې د کیک یوه ټوټه پورته کړه. په ډکه خوله یې وویل: مزدور دی، سهار به یوه کړۍ راځي او انګړ به پاکوي. زه د تل په څېر له یو پراخې زیرپیرانۍ سره سرتور سر د باندې ووتم. د عادت له مخې به هر سهار یوه شېبه د تاکونو تر چیلې لاندې په ایښې څوکۍ کېناستم او د انګړ له ازادې هوا، سرو ګلانو او شنو وښو څخه به مې خوند اخیست. لاړم. په څوکۍ ایښی کتاب مې راواخیست. دا یو عشقي ناول و چې ما به هر سهار څو پاڼې لوست. ځوان ته مې پام شو. د تاکونو ترمنځ له یو لویې چولې څخه ښکارېده. د هغه راته شاوه. خړ کمیس یې د ولو په برخه کې په خولو لوند و او په کوچنۍ لور یې د انګړ واخر یې بل. د کتاب په لوستلو بوخته شو. د پاڼې د راړولو په وخت مې سر پورته کړ. ځوان خپل پخوانی ځای پرېښی او د انګړ په بل سر کې یې په زړېدلي سر واخر یې بل. په بل سهار چې کله تر چیلې لاندې کېناستم، د 2 ولاړو تاکونو د تنو ترمنځ لویه چوله سره ګلانو نیولې وه. ځکه 3 لویې ګلدانې څنګ په څنګ ایښودل شوې وې. دا یوازینۍ لویه چوله وه چې زما د ناستې له ځایه به د انګړ ډېره برخه ترې ښکارېده.
ځکه د تاکونو له تنو سره د مرسل د ګلانو 1 متر بوټی ولاړ و. له پورته د تاکونو ګڼې پاڼې له چیلۍ څخه راځوړندې وي او د ګلانو او پاڼو ترمنځ له کوچنیو سړو پرته بل څه نه ښکارېدل. خدای شته چې یو څه خوشکه راغله. له خولې مې چغې ته ورته ناره ووته: ای تا ته وایم دلته راشه. ځوان خپله لور په چمن پرېښوده. راغی او په زړېدلي سر 2-3 ګامه لرې رانه ودرېد. د هغه په غنم رنګ تندي یې ټومبک ټومبک خوله پرته وه. هڅه مې کوله چې خپل ځان آرام وښیم، خو لاسونه مې له خشکې لړزېدل. ورو مې وویل: دا ګلدانۍ دې د څه لپاره دلته ایښي؟ بې له دې چې سر پورته کړي خړې شونډې وخوځېدې. ښه ښکاري. د هغه په دې خبره کې یو رنګه ویره راته ښکاره شو. ما ځان آرام کړ. نه، په خپل پخواني ځای ښه ښکاري. بیرته یوسه. هغه تر یو ګلدانۍ لاندې ووت، خو بیرته په خپل ځای کېښود. ورو یې وویل: که سبا ته یوسم پروا خو به نه کوي. بې له دې چې له کتاب څخه سترګې ور واړوم ومې ویل: ولې درنې دي؟ نه، خو ما ویل چې دغه نږدې چمن به راورېبم. په حیرانتیا مې وپوښتل: ولې د ګلدانیو دې چمن ریبدلو سره څه؟ هغه یوه شیبه غلی و. وروسته لنډ ځواب راکړ: هېڅ. شیبه وروسته چې مې سر پورته کړ، د پخوا په څېر مې د انګړ ډېره برخه لیدی شوه. ځوان په خپل پخواني ځای کې واښه ریبل. په 3م سهار د حویلي ټول چمن د غالۍ غوندې یو حال او ښکلی ښکارېده، خو چولي ته نږدې واښه لا د پخوا غوندې رسېدلي وو. د ځوان بیاتي په لاس کې وه او د ګلانو په منځ کې ولاړ و. هغه ته مې ورغږ کړ. راغی او په لړزېدلي سر زما مخ ته ودرېد. ما وویل: د چمن دا ځای هم وریبه، وروسته بیا کولی شي چې ګلان جوړ کړي. ښه، نن به یې وریبم، خو همدا اوس لور راواخله. د هغه تندی تریو شو. بې له دې چې څه ووایي چټک ګامونه یې واخیستل. د چمن پر سر ایښی خیرن څادر یې ورپورته کړ او له انګړه ووت. په زړه کې راتېره شوه لکه چې کار یې پرېښود. له ځان سره مې وویل: بلا مې ورپسې. خو په هغه غرمه چې له پوهنتون راغلم ټول چمن په یو حال و. نجلۍ غلې شوه، پرده یې پرېښوده. کټ ته نږدې د میز په سر ایښی ګیلاس یې د جک له اوبو ډک کړ. په سر یې راواړو. د خپلې ترور ځای تر څنګ کېناسته. چاغې نجلۍ د هغې تر وږې غاړې خپل لاس را وګرځوه. ورو یې ړنګه کړه. د هغې سر یې په خپل زنګانه کېښود او د تندي له خوا د خپل لاس ګوتې د هغې په تورو ویښتو کې تېرې کړې. نجلۍ په مخامخ دیوال را زړېدلي انځور ته وکتل. په انځور کې 2 د غاټولو سره ګلان ښکارېدل. بې له دې چې بلې خوا ته وګوري، په مړاوي غږ یې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د مور له خولې خبره شو چې هغه ټکنده غرمه راغلی و او چمن یې ریبلی و. ذهن مې له پوښتنو ډک شو. په سبا چې د باندې ووتم، دی د سړک په جارو کولو بوخت و. یوه شیبه مې کتاب وکوت، بیا ولاړه شو. 2 ګامه مې واخیستل، د هغه تر څنګ ودرېدم. ورو مې ویل: ولې دې د سهار لخوا چمن نه ریبه؟ هغه په جارو راټوله شوې پاڼې او خزلې په پلاستیکي سطل کې واچولې. ویې ویل: څه فرق کوي؟ خو تا نن سهار هم چمن ریبلی شو. د څه لپاره ټکنده غرمه راغلی؟ هغه ځواب رانه کړ. لاړ او 2-3 ګامه لرې د نل خولې ته پلاستیکي پیپ ور واغوست. زه هم زیل یې واخیستم چې دا خبره به هرومرو معلومومه. په خشکه مې وویل: تا ته وایم کونی که څنګه؟ د لومړي ځل لپاره یې نیغ راوکتل. په سترګو کې شرم، معصومیت او قهر سره ګډ شوی و، خو غږ یې پوست و. ولې مې ځوروي؟ چمن وریبل شو، څه سهار څه غرمه. اوس مې پرېږده چې دا سرکونه ووینځم. دا یې وویل او د غځېدلي اوږد پیپ په څوکه پسې لاړ. ما په لومړي ځل ماته وخوړه. خپل ښایست او غرور مې تر پښو لاندې ولید. خپل ټولګیوال مې سترګو ته ودرېدل. هغوی چې له ما سره د خبرو لپاره به زده پوښتنې راڅخه پوښتلې او یا به زما د نوټ د کتابچو وړلو ته پلمې پیدا کولې. خو اوس د لومړي ځل لپاره یو نالوستی او خیرن کلیوال زما له خبرو څخه ستړی شوی و.
نو دا ماته د زغملو وړ نه وه. ګړندي ګامونه مې واخیستل، ورغله او په خشکه مې ورته وویل ته باید د خبرو کولو ادب زده کړې، بې ادبه، بې سلیقې. هغه وخندل، خو ما هېڅکله په تورو شونډو کې دا ډول خوږه خندا نه ولیدلې. هغه یوازې د پیپ اوبو ته کتل چې په ړغېدو یې د سړک خړه ورسره ټولوله. ومې ویل نور تا ته ضرورت نه لرو. ډېره ښه، خو دا خبره دې باید د پلار له خولې راته راووځي، نه ستا، ځکه زه هغه راوستی یم. د هغه په خوله به له دې ځایه ځم. لړمون مې اور واخیست. ته یو احمق او بې سواده کلیوالي او ته یو لوستې خو کمکله نجلۍ. ما ته یوازې ژړا را پاتې وه. بې اختیاره مې له خولې یو چغه ووته. هغه پیپ وغورځوه. زما مخې ته ودرېد او ورخطایي د کور خواته وکتل. په دواړو لاسونو یې خپله لمن ونیوله. په ورخطا غږ یې وویل دا لمن قرآن ومنه. مور او پلار به دې څه فکر کوي. په ګلانو منځ کې چوله بنده کړه چې تا ونه وینم. چمن مې ځکه د سهار لخوا ونرېبه چې ته هلته ناسته وي. ما ویل چې سترګې مې در باندې وانه وړي، پردی ناموس یې. ژړا مې په ستوني کې بنده شو. یوه شېبه مې ورته وکتل. د هغه په سترګو کې ویره او وحشت سره راټول وه. په خواره خوله یې وویل ځم چې دا سړک پرېمینځم. نجلۍ غلې شوه، وخورېده او ستونې ستغ پرېوته. چې هغې نجلۍ خپل زنګون ته وکتل. په زنګانه باندې د کمیس پرته لمن په اوښکو لنده وه. د نجلۍ غږ یې واورېد. په سبا چې د باندې ووتم په چمن کې هېڅ څوک نه وه. نه پوهېږم چې ولې مې زړه نیولی راته ایسېده. داسې وم لکه کومه ورکه چې مې شوې وي. بې له دې چې د کتاب پاڼې راواړوم، بېرته مې په خپل ځای کېښود. په چمن کې مې قدم وهل غوره وګڼل. خو کله ناکله به مې بې اختیاره د انګړ دروازې په لور مغز کوږ شو. ټوله ورځ مې چورت خټه وه. ما ته کله پخوا داسې احساس نه و پیدا شوی. د شپې مې هم سر درد کاوه او تر ډېره خوب نه راته. سهار یو څه ناوخته له خوبه راپاڅېدم. له پاسه مې انګړ ته وکتل. نه پوهېږم چې ولې مې د خوښۍ احساس وکړ. ټیکري ته مې لاس ور وغورځاوه. په لومړي ځل په پټ سر انګړ ته ووتم. هغه د مڼو د ونې سیوري ته ناست او سهارنۍ یې خوړله. له خولې مې بې اختیاره ووته بخښنه غواړم. ویې ویل پروا نه کوي. یوه شېبه دواړه غلي وو. ده له ډوډۍ څخه غټه ګوله جوړه کړه او په ډکه خوله یې وویل چای او ډوډۍ د مور راته راوړه. هغه ډېره مهربانه ده. ستا مور به هم مهربانه وي. واه څه معنا؟ هغه مړه ده. اوف وبخه، پروا نه کوي. هغه پیاله له چای ور ډکه کړه او بې له دې چې راته وګوري ویې ویل مور نه لرم. پلار مې هم پور پرې کړی. 2 کوچنۍ خویندې راتر غاړې دي. هغوی له تا سره اوسي؟ نه، په کلي کې دي له خپلې انا سره. خو زه د هغوی لپاره کار کوم. سهار دلته راځم او نور ورځ په ریړۍ کې میوه خرڅوم. په خوشحالۍ مې وویل ښه نو، له خپلې ریړۍ څخه زموږ کور ته هم میوه راوړه. ده وخنده. له دې ایسته به هر سهار میوه درته راوړه. ده رښتیا ویل. په سهار د څوکۍ تر څنګ د میوې کڅوړه ایښې وه او دی د ګلانو په پرې کولو بوخت و. پورته کوټې ته وختم. د غاړې له بکس څخه مې 2 سلګونونه راوویستل. انګړ ته لاړم او پیسې مې ورته ونیولې. خو ده 1 سلګون ور واخیست. جب ته یې لاس کړ او څه ماتې روپۍ ماته ونیولې. ما ویل پروا نه کوي. خو ده یې په خبره کې راولید. نه، ما خپل حق راوګرځوه. یوازې 10 روپۍ مې ګټه در باندې تېره کړه. د میوې راوړل راته ښه وه، ځکه د پیسو ورکولو په مهال به له هغه سره د خبرو پلمه راته جوړېده. د هغه خبرو خوند راکوه. خندا یې په زړه پورې وه، خو ده به ډېر نه خندل. په کوم سهار چې به رانغی نو ټوله ورځ به مې د خولې خوند بد و. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه. د ښې سترګې له کونج څخه یوه اوښکه ورغړېده او د غوږ له پاسه په ګڼ ویښتو کې پټه شوه. ورو یې وویل پوهېږې زه مینه شوی یم. هغې یو څوړه سویلی ویست او زیات یې کړ.
یو سهار مې ورته وویل ولې واده نه کوي؟ وایي خندل. ولور غواړي، زه یې وس نه لرم. خندا مې وویل خو ښاري نجلۍ وکړه. بې له دې چې راته وګوري شونډې یې موسکۍ شوې. ښاري نجلۍ؟ په بیړه مې وویل زه یو داسې نجلۍ پیژنم چې هم لوستې ده، هم شتمنه او هم د ښې کورنۍ، غواړي چې له تا سره واده وکړي. ده وخندل، ټیټ شو او د ګل د بوټي او ماته لښته یې په بیاتي غوڅه کړه. په خندا یې وویل دا لیونۍ څوک ده؟ ولې به لیونۍ وي؟ لیونۍ توره وي که سپینه؟ ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. زه پوهه شوم چې وروستی ټکی مې په ډېر جدیت سره له خولې ووت، ځکه هغه راته کتل او څېره یې نیولې غوندې وه. یوه شېبه غلی و او وروسته یې په حیرانتیا وپوښتل زه یې لیدلی یم؟ هو. ستا له ژوند څخه هم خبره ده؟ حیرانتیا دوه چنده شوه. ولې غواړي چې له ما سره واده وکړي؟ د دې خبرې ځواب نشم درکولی. یو دلیل خو به لري. بې اختیاره مې وویل شاید در باندې مینه وي. خندا ورغله. ښه شېبه یې وخندل او په خندا کې یې وویل په لیونۍ مې اړوې که څنګه؟ تا ویل چې هغه زما له ژوند څخه خبره ده، په دې به هم پوهېږي چې زه له نیستۍ سره غرمه راجګېږم. یو بې سواده او کلیوال سړی یم. په خبرو کې ور ولیدم خو ته یې خوښېږي. هماغسې په خندا کې یې وویل لیونۍ ده لیونۍ. زه هغه نشم خوشحاله کولی. او بله ناڅاپه غلی شو. په بیړه مې وپوښتل او بل څه؟ هغه یو سوړ اسویلی وویست، یو داسې اسویلی چې ما ویل د ونې له رازړېدلو پاڼو څخه بلوګی پورته کړي. یوه خبره یې له خولې راووته. د هغه دې خبرې زما په زړه کې نرۍ څړیکه تېره کړه. شونډې یې خوځېدلې خو ما څه نه اورېدل. نه پوهېږم چې څه به مې ویلي وي که نه. څنګه بل هغه ځایه را ولاړه شوې یم، خو چې یو وخت مې ځان ته پام شو په همدې کټ پړ مخې پرته و او په اوښکو مې د بالښت پوخ لوند و. نجلۍ غلی شوه، خپلې پښې ور ټولې کړې، کېناسته. د هغې د سترګو اوږده باڼه د ډېرو اوښکو له لاسه سره سریښ و. یو ځل بیا د پردې تر څنګ ودرېده او په داسې حال کې چې د باندې یې کتل شونډې ورپېدې. له هغې ورځې راهیسته بیا نه یم ورښکته شوی. یوازې ورته ګورم او د غم پیټ یې درنوم. مینه څومره ظالم نوم دی. نجلۍ خپلو لاسونو ته وکتل. د ښي لاس طلایي بنګړی یې پورته کش کړ. بنګړی یې څنګلې ته نږدې ونښت. ورو یې وویل مینې داسې خواره کړم، خندا یې راڅخه واخیسته، ملګري راڅخه خوابدې سوې، درسونه مې هېر سول، خوب و خوراک یې راباندې حرام کړ، مور او پلار مې خوابدي کړل، ان کوچنی ورور مې چې له ځانه ډېر راباندې ګران و په څه بیړه ووهه. نجلۍ یو ځل بیا غلی شو. شونډې سره سریښ وې خو په اننګو یوې وخت کې بلې پسې منډې وهلې. د پخوا په څېر یې انګړ ته وکتل. ورو یې وویل څه وکړم؟ په زیارتونو وګرځېدم، تعویذونه مې پر غاړه کړل، خدای ته مې وژړل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه. هغه زما له زړه څخه ونه وت. زه حاضر یم چې په خپلې هستۍ نیستۍ خپل پخوانی ژوند واخلم خو نه یې شم ترلاسه کولی. ته پوهېږې د هغه وروستۍ خبره څه وه؟ دی مین دی، په خپلې یوې کلیوالې زړه بغللی. چاغې نجلۍ وازه خوله ونیوله. په سترګو کې اوښکې رغړېدې خو څه یې نه ویل. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. منی را روان دی، دی به لاړ شي، چمن به ژیړ شي، پاڼې به توی شي، خو نه پوهېږم چې زما د ژوند پاڼه به په خپل ځای پاتې شي که نه. د لنډې کیسې پای.